ننوارو په یوې داسې موضوع په تفصیل خبرې وکړو چې زموږ د ټولنې د نیمایي برخې یعنې د ښځو د روغتیا او فټنس پورې اړه لري. ډېره وخت داسې فکر کېږي چې فټنس او ورزش یوازې د سړیو لپاره دی، یا دا چې که ښځې ورزش وکړي نو بدن به یې د سړیو په څېر شي. خو ساینسي حقیقت دا دی چې د ښځو په بدن کې د هورمونونو سیستم په بشپړ ډول توپیر لري، او ورزش د هغوی د طبیعي ښکلا او روغتیا لپاره تر بل هر چا ډېر اړین دی. ښځې د خپل ژوند په مختلفو پړاوونو کې له ډېرو هورموني بدلونونو سره مخ کېږي، او فټنس د دې بدلونونو د کنټرول تر ټولو غوره او طبیعي لاره ده. کله چې موږ د ښځو د فټنس خبره کوو، هدف یوازې د وزن کمول نه دی. فټنس د هډوکو د کثافت زیاتولو لپاره حیاتي دی، ځکه ښځې په طبیعي ډول د عمر په تېرېدو سره د هډوکو د کمزورۍ له خطر سره ډېر مخ وي. منظم تمرین نه یوازې عضلات پیاوړي کوي، بلکې د بدن دفاعي سیستم قوي کوي، ذهني فشار او اضطراب کموي، او د ورځني ژوند د کارونو لپاره نوې انرژي بخښي. او روغ او پیاوړی بدن د یوې روغې کورنۍ بنسټ دی. موږ باید پوه شو چې په فټنس کې د ښځو لپاره تغذیه یو بل مهم بحث دی. ښځینه بدن د اوسپنې، کلسیم او نورو مغذي موادو ته په ځانګړي ډول اړتیا لري. زموږ هدف دا دی چې تاسو پوه شئ چې څنګه په ساینسي ډول تمرین وکړئ او څنګه خپل خواړه تنظیم کړئ ترڅو خپل طبیعي انډول وساتئ. فټنس تاسو ته دا ځواک درکوي چې په نفس باندې مو باور زیات شي او په هر عمر کې له خپلې روغتیا خوند واخلئ. دا معلومات د هرې خور، مور او لور لپاره حیاتي دي. نو هیله کوو دا ویډیو له خپلو خویندو او د ملګرو سره خامخا شریکه کړئ ترڅو هغوی هم له ساینسي فټنس څخه برخمنې شي. زموږ د پانې تعقیب مه هېروئ. موږ دلته د هر عمر او هر جنسیت لپاره د ورزشي تمرینونو ځانګړي او جلا لارښودونه لرو. همدارنګه موږ تاسو ته د صحي خوړو او د تغذیې په اړه بشپړ معلومات درکوو ترڅو خپل ژوند په طبیعي ډول بدل کړئ. مننه چې تر پایه زموږ سره پاتې شوئ.